سلامونه ملګرو جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وئ سپین تڼۍ در سره یم غواړم چې نن په یوه ډیره جالبه موضوع ستاسو لپاره وغږیږم د ډیرو دوستانو لپاره دا موضوع کیدای شي لږ څه سخته وي خو زه غواړم چې په اسانو ټکو کې زما میلمه درته تشریح کړي فضل الرحمن را سره دی او د په اے آی کې یعنی ارتفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذکاوت په دې برخه کې د درس وایي دلته ماستري کوي غواړم چې راته وغږیږي اصلا د ارتفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذکاوت څه شی ده؟ سلامونه تنای صاحب کور ودان اول خو ارتفیشل انټیلیجنس د دوه اصطلاحات دي یا دوه لغاتونه دي یو ارتفیشل ده او بل یې دغه انټیلیجنس ده مصنوعي خو مصنوعي او هغه ذکاوت یا مصنوعي ذکاوت نو دا چې دی مشخص ماډلونه دي چې هغه انسان ټرین کړي دي بیا نظر په هغه ټریننګ باندې خلکو ته جواب ورکوي د خلکو کار کوي یو عکس جوړوي یو ویډیو جوړوي نو نظر په خپل ټریننګ باندې نو که ووایو موږ تاسو په انسانانو کې لرو چې یو تکړه ډاکټر یو چا نوم اخلو چې دا تکړه ډاکټر ده په ډاکټري کې دا تکړه ده یو چا نوم اخلو چې دا تکړه ډرایور ده نو هغه چې د په ډرایوینګ کې تکړه ده یا په موټر چلولو کې تکړه ده نو دغه چې خپل اے آی هم چې د نظر په ټرین باندې په چی باندې چې دا ټرین شوی ده نظر په هغه ټریننګ باندې ویلای شو چې دا د دې شی وړتیا لري یا د دې کار دغه مصنوعي ځیرکتیا اصلا د څه لپاره ده ولې انسانانو جوړه کړې ده د دې خاطر چې د انسانانو ژوند اسانه کړي نو پخوا به دغه چاټ جی پی ټي اوس نن سبا دنیا کې ډېر زیات خلک استفاده کوي نو پخوا به خلکو سرچ کاوه تر څو پورې یو هغه څه شی چې د ضرورت و نو د خپل ضرورت په اندازه باندې یو څه پیدا کړي یا یو ایمیل یا یو دا اصلا د کمپیوټر د کومې برخې کار دی اصلا مایکروسافت دی بل څوک دی دا چا جوړه کړې ده د دې نظریه خو ډېره پخوا موجوده وه تقریبا په 1956 کې د دغه نوم ورکړل شوی دی نو بیا نظر په مختلفو څېړنو باندې یا نظر په مختلفو ریسرچو باندې مخکې ولاړله نو مشخص داسې یو کمپنۍ پورې نه ده او نن سبا کارونه سخت کړي دي که آسان کړي دي زه پوهېږم چې کیدای شي د ډېرو دپاره دا آسان شي ځکه لکه تا چې مخکې ویلې فقط یو غږ وکړه چې دغه شی مې په کار ده درته پیدا کوي خو د ډېرو سره اندېښنې دا دي چې کیدای شي دا خطرناک کارونه هم وکړي مثلا روبوټونه دي وسلې استعمال کړي مثلا کیدای شي چې هغه څه چې د انسان په فکر کې هم نه راځي داسې یو کار وکړي دغه اندېښنې نشته تنهای صاحب هر څه محدودی تر استعمال پوری یو انسان یو شای څنګه استعمالوي نو ګټه هم کوای شو ځینې یعنې په ګټه باندې هم راځي د انسانانو ګټه هم تمامېدای شي خو که په صحیح طریقه استعمال شي او د انسان د کنټرول نه خو وتلی نشي تر څومره چې زه فکر کوم نه انسان به انوالو یو وخت او اصلا د دې راتلونکي که راته وایي په آخر کې څنګه یې ارزوئ د مصنوعي ځیرکتیا راتلونکی کومې خواته درومي څرنګه چې په دې اخر یو 2 کلو کې ډېر مخکې تللی نو نظر که د نږدې ورځو ته وګورو دا کیدای شي نور هم ډېر مخکې ولاړ شي یعنې کیدای شي د ډېرو انسانانو کارونه واخلي او کیدای شي د ډېرو انسانانو به کارونه اسانه کړي هغه څوک چې پوهېږي د هغه به کار ډېر اسانه هغه څوک چې نه پوهېږي هغه به خپل کار لاس نو تا ولې د سخت کار ته ملا وتړله دلیل څه شی و د چا خبره انګیزه څه شی وه ما خو کمپیوټر ساینس ویلی و د همغه خاطره دغه نوی مارکیټ هم دغې خواته روان دنیا هم ټول هم دا خبره کوي او هغه څه چې تا لوستي وو همغه شی و که نه دا بیخي بېله برخه درته معلومه شوه دا ډېر تفاوت لري خو هغې در سره مرسته وکړه یعنې د کمپیوټر تر اندیجې پورې رارسېږي نو چې په کمپیوټر پوهېږي د یا استفاده کوای شي څو کاله دی ولوسته 2 کاله په 2 کالو کې بس ماسټر شوې پکې ورسېدلې او سر دې پې خلاص شو پې پوه شو دومره پوه شو چې څه شی ده نو ګرانو دوستانو په همدې ځای مخه در سره کوو په مصنوعي ځیرکتیا له کارپو سره در سره وغږېدلو تر بله دا مهاله مو په خدای سپارو چې بیا په یو موضوع له یو افغان سره په یوه مهمه برخه کې غږیږو په خدای مو سپارمه روغ اوسئ دا یو شی به زه پکې ور اضافه کړم یعنې دا معنا چې د یوې کمپنۍ تر ولکې لاندې به نه وي کیدای شي انسانان یې مشخصا زه وکاروم ته وکړئ تڼۍ صاحب هم وکاروئ که نه مننه